سر د ننه مو د خپل ځان سره د خپل هویت د خپل ژبې د خپل هیواد سره ژمنه وکړئ چې دا هیواد زمونږ د پلار د نیکه او د غور نیکه دی او دا زمونږ خپل اصلي جایداد دی. هویت مو وساتئ په کاره پښتو خبرې لیک لوست زده کړئ او دا شرم مه شمېرئ. شرم دا دی چې څوک پښتون وي او په خپله ژبه نه پوهېږي. هر څوک په خپله ژبه باندې ډېر ښه پوهېږي او په کاره ژبې باندې خبرې کوي. د کورنۍ ښوونه او روزنه مو د لاسه مه ورکوئ. خپل هیواد ته سپکاوی مه کوئ. خپلو منځو کې یو بل مه سپکوئ، یو بل وزغمئ. که یو بل ونه زغمو د بد نه به بدتر شو. موږ او تاسې که علما دي، ملایان دي، مفتیان دي، شیخان دي، شاعران دي، ان تر دې پورې چې سندرې وایي، دا ټول لاس ور نه کو بریا مو ډېره سخته ده. ټول راته یو دي او د بد نه به بدتر شو. او بله په اخره کې دا درته وایم چې لکه دا نن چې په ټیک ټاک او په دې یوټیوب او فیسبوک او ټویټر کې سره لګیا دي، دومره انرژي په دې خلکو مه مصرفوئ. آیا چې څوک افغان نه وي افغان کېدی شي؟ چې څوک مسلمان نه وي هغه مسلمان کېدی شي؟ چې څوک پښتون نه وي هغه پښتون کېدی شي؟ بس ولې خفه یاستئ؟ ولې ورخطا یاستئ؟ یو څوک وایي زه افغان نه یم او تاسو ورپسې شله یاستئ چې نه ولې او نه ولې او نه ولې. نه دی بس خلاصه ده. دا وختونه راتلونکي دي او که نه په داسې اسانۍ چې خلاص شي چې افغان نه دی ځي خپل کار به کوي. السلام علیکم ورحمت الله.